کښېنه زه راځم زه راځم ته دې خوا یا ستوړی پرېږده که نه یا د روژې هر ماښام اختر وي که نه زرې زرې د پښمنې د لاسه یمه څوک خو به راشي مړه شوله دې واخلو یاره دا وګوره خوږ دې کړمه ایخ شوې که نه څه چل دی هلکه دا زه تا نه پوښتنه کوم دا څنګه زما ګاډه دیوال وخطا دې کړم بد کې چې ما نه پوښتنه کې ما کړي څه شي دي ګزار مه چلو زما په سټاپ کې مو ولاړې دا ستا د نیکه سټاپ دی څه د نیکه نه بله روژه م زه ولاړم 80,000 روپۍ مې ګټلې وې 80,000 روپۍ دې ګرشه دې نه شابه ولې اخوا کېږم کینه را باندې مه کوه تا ته خدای خپل رزق درکړي ما ته خدای خپل رزق راکوي یاره چې اوس را سره جنده وې که نه په هغه پټاخ کې مې که نه ولې او ویشته مې بل ملک ته یاره بس دا زما دې ته لرې شه ولې به لرې کېږم نه لرې کېږم زه ته ما لرې که که ته دا مړ که اوس دې وامه خل به وایي د 40 کالو ماشوم یې والو ځکه نه هلکه ټېډې مه وه خوله در باندې ماتوم په خبره نه پوهېږي دا دې نه دی زه تا نه پېژنم ما څنګه پېژنې اوه کوره دې په کرایه نه دي ورکړي تا دې څه خمې کړي دي چې ورکړي مې تا هم زه پېژنم که نه ورې هغه څنګه ورې دا بابا ولي هوټل زما د نیکه دی بس بیا ښکلي چپ شمال بس چپ کښېنه پلاره کښېنه خو هو که نه ګوره خپلو کې بل چاته ونه یاره روژه ومه ما ځان له مې امبیانې واچوم خلکه امبیانې ما ته مړه ځکه نه سیپیان ته یو پابجي راته راسېړ کړ دا ما ته راوباسه او موبایل خو دې هم نوی پیدا کړی دی لږې سیده کړه ازامن دې څنګه چل دی ازامن خو دې لږ به قرار وی هغه مړه پیسې نه رالېږي مې راشه ولې نه رالېږي اوس دا ګورېګانې په بل چا استعمال کړه پیسې نه رالېږي ځکه نه یو ګیم راولې مړه یو ګیم ته راولې مړه مالداره ته زما موبایل کې پیسې نشته مالداره درته نه وي اوه کوره دې په کري ورکړې خو موړ نه شي مړه همدا خولې پورې راکاږي یار اوس را باندې خلکو ته څه ډوي خلکو ته به اوس ووایم بیا شرموم دی که نه چې ته ووایې نو ته به ما نه پاتې شي نو ولې یو خو زما په سټاپ کې ولاړې بل پنګه پنګه کې ګورې اوس چې قسم په نیندې پټاخ کې دی شوم او هغه سر ته دې ولم ګورې مړه بدنیتي مه کوه مړه ته خپل کار اوس چې دا داسته ومه او خلک به وایي چې 40 کالو ماشوم یې والو وایي چا ته دې وویل وایي تا ته ویم که نه چا ته یم نور څوک دلته مړه نه ولا دا څه شی شو ته خو همداسې نه سمېږي یار ځه په هغه السلام علیکم ښه جوړې څوک لټې وروره ما یو دونه ماشوم دی دلته زما د سټاپ نه شابه نه ته ما بوځه ځه صبر وکړه ته ظالمه دا بله روژه مو لاړم 80,000 روپۍ ما ګټلې وې هلکه دا خدای سمه خو زموږ ستا څه دا روډ ستا د پلار دی د پلار نه ده خو زما سټاپ دی که نه هر سړی په خپل حق زوروري ګورې اوس چې دی هلکه دې ته لاس ښه ده واله واله واله
مالداره ته بچي دې خارج کړي او ته راغلې په تیاره باندې دلته کې لاس ګاډي ته ناست یم نو ته خو هم زه غریب نه یې که نه چې اوس نو که څه نه یم زه خو تا نه خو معذوره یم که نه خورم دې ګوره سم دا لکه ګاډی خوا که زه دې تنې ته دې وګوره مړه دې کار ته کنه کم نه مړه ورې نه ده کښېنه دا لکه زه چې بیا دې ونه وینم ګوره ځه دا کار مې خو لاس ګاډي ته لاس مه اچوه ښه پوه شوې او په دې باندې خو ټول پیسې ګټل کېږي بس ښه په ارام کښېنه او بس پیسې دې وګوره لکه چېرته هغه چوک کې مصروفیت کې کښېنه بل ځای کې کښېنه دا زما سټاپ دی یار که نه ده وروره زه لاړ شه هلته ته خپله چېرته مزدوري وکړه دا ځای اوس ما نیولی دی ښه نو اول خو زه راغی زه بله روژه هم ناست وم د دې ځای قرارداد اوس ما کړی دی یاره روژې مبارکه میاشت ده ما ته خدا خلک داسې مناسب ښکاري باید خیرات او زکات همدې خلکو ته ورکړو ځکه بېچارهګانو غونډه ورځ نو لاسګاډي هم چلوي څومره مزدوري به یې کړي تولیداران به ورته دلته راشه دلته دې خوا راشه دواړه راشه 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 د دې خوا شه مړه ما پرېږده که نه نه ته کښېنه زه راځم زه راځم مړه د دې خوا شه میاشتوړی پرېږده که نه یاره ظالمه سمه خښ دی به م وایي چې دا څه شی دي مړه ما هم ورته درلو حاجي صاحب خیر جوړ سلام علیکم سلام علیکم حاجي بابا ماشومه ستړی مه شي ښه یې جوړې تکړه یې کلاري ده دغه بر دوکان نه دی هغې ځای کې یو څو ګنډې دي تاسو خو لاسګاډ والا یې که نه وروره ګنډې لږ وړل غواړې څنګه خوښه ده زما خو لږ کار دی ضروري ته خو لږ نږدې شي که دا سړی نه دا ډېر تکړه ځوان دی دا حاجي صاحب ته دا شته دا سره ښه یې که نه یاره زما کار دی ضروري په خدای یقین ته ورسره ښه یقین وکړه ای وروره ډېر ضروري کار لم دا مې له یوسې تاسو خو لږ صبر وکړه تاسو دې ای وروره لږ صبر لږ صبر ګوره تاسو ته لاسګاډې درولي دي دا هم نمایشي درولي که نه کار پرې کوئ کار پرې کوو کار چې کار پرې کوې هغه دوکان کې زما یو څو ګنډې دي دا څوکې تالاشۍ پورې ویسه وروره په دواړو سترګو ما به وړی وې خو کور کې راته لږ کار پاتې دی خو زه کور ته روان یم کور ته روان کور ته دا لاسګاډی په شا که زه نو څه وایې زما ته اوس دا دی ملګری مې دومره زنګونه حاجي صاحب ویلې که نه دا د زما وړو دا خو وړه خبر ده خو ورسره ویسه که نه چې اوس دې راته وکړم لانجې مه کوئ لانجې مه کوئ روژې میاشت ده لانجې په کار نه دي او بل کښېنه 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 ورسره خبرې کوو ګورې ښه زه هم داسې به سره راکړي دا خدای مهربانه ولې ولې درکړم روژې میاشت حاجي صاحب که چې ته درته راکړي د الله په نوم کې صحیح ده ګوره صدقات او خیرات په دې میاشت کې خلک کوي صحیح ده که نه خو مناسب او وړ سړی ګوري زه تا ته یم چې راشه دغه ګنډه ویسه پیسې به درکړم صحیح ده که نه 50 کې سل به درکړم خپله همت خو څه وکړه که نه ښه سمه داسې وکړه تاسو لاړ شئ زه بیا راغواړم بس صحیح ده صحیح ده ځې لاړ شئ یاره غوښتل مې چې دوی ته خیرات او زکات ورکړم خو دا دواړه ما ته داسې دوکه بازان غوندې ښکاري ته راځه یو ګیم به ورسره وکړم ای ځوانه ای ته دې خوا راشه بل نه ته راشه ته راشه سلام علیکم بیا هم وعلیکم سلام ته لږ جګ ودرېږه جګ ولاړ یم خامې که ته ناست یې تاسو سره ملګري بلکل ښه په رسمي رسمي ملګري هغه ملګري خو ته ډېر وخت نه پېژنې بلکل ډېر وخت نه پېژنم خیرات زکات دا شیان ورباندې کېږي که نه کېږي ولا وروره دروغ درته نه یم داسې مطلب پیسې در سره زیاتې شوي خو بس اوبو کې لاو کول دي دا څنګه د دې 3 بچي په خارج کې دي جهان لوچک دی کله کمترې خرڅوي کله چرګان پټوي کله یو شی کوي کله بل شی او راځي په تیاره باندې لاسګاډې ایښی دی دلته وروره بس خلک راځي او پیسې راغونډوي دغه لاسګاډې د خیراتونو زکاتونو په خاطر ایښی دا دې دپاره ایښی دی ای وروره زه خو درته صحیح خبره کوم زه غریب سړی یم بالکل بالکل زه ورځم په خبر باندې خیرات زکات په هغه باندې نه نو په دې باندې که ما خو درته ویل که پیسې در سره ډېرې وي په اوبو کې لا وکړه سمه ده ان شاء الله تاسو بیا زه وروسته خبرې کوم ته لاړ شم سمه ده صحیح ده وروره زه لاړ شم همکاري وکړو زه کوم هیڅ مشکل نشته جهان لوچک مال دی ته ورشه هېڅ مشکل نشته زه ورشم یاره دا ځوان خو حقیقت خو ورته وي خو دا بل به غواړم چې دا بل څه وایي او مشر ځوانه
ته دې خوا راشه ته راشه سلام بیا هم ستړی مه شي مړه څومره وکړې سړی کښېنه نو هغه ټیټ وګورم دا خو زموږ جوړه ده دا جوړه نه برابرېږي یاره یو پوښتنه مې تانه کوله حاجي صاحب دوه خو وکړه موږ چې دی هڅه دا کوو چې خپل خیراتونه او زکاتونه هغه خلکو ته ورکړو چې هغه واقع چې مجبور هغه ستا ملګری دی که نه ته به ډېر وخت نه پېژني په هغه باندې خیرات زکات کېږي که نه کېږي توبه وباسه بس دا په دې باندې پیسې لګول چې چټي نقصان دی دا و کوره لري و بیا ما خولې ته نه دی خولې ته نور مغوي خاوره م واچوم پکې او دا د خدای دی لپنګ پوه شوې او ګرځي دا دغه کونتر او چرګان جنګوي ښه مالدار دی او دومره بېکاره جامې چې په ما به څوک رحم وکړي دله 1 روپۍ ورنکړي او حاجي صاحب خبره ورته یقین وکړه که نه زما دومره غریبي ده واړه بچي مې د کمال ایسه راغلي ته لږ صبر خوله چینګه مه کوه لږ صبر شه ګوره مخکې مې هغه راغوښتو څه ده که نه تا ټول حالات ماته وي 4 بچیان دي خارج کړي دي تا دا لاسګاړی دي په خاطر درولې چې په دې باندې فکر وکړي هغه خلک چې مطلب خیراتونه زکاتونه په روژه کې کوي ظالمانو کوم چې مناسب خلک دي کوم چې وړ خلک دي هغو ته نه رسېږي تاسو غوندې خلک اخلي دا خو صحیح کار 4 بچیان دي په خارج کې دي هغه په دې خاطر راوغوښتو چې هغه نه ستا معلومات ما واخیستل او ته مې دې په خاطر راوغوښتلې چې د هغه معلومات ستا نه واخلم خدای ته وګوره دا بېانصافي مه کوئ تاسو ټول همدا کوئ ممزرما ټول دي ما داسې خو نه کېږي که نه ستاسو غوندې لاسچنده خلک داسې دي چې کونډې یتیمان دي غریبانان دي لباس نه لري خوراکه دي ماښامي دپاره نه لري د هغو حق هم تاسو خورئ تاسو په دې راشنو کې وګورئ دا کوم ځای کې د اپوزیسۍ مرسته کوي ظالمانو هغه خلک راځي چې کوم مطلب بلډینګونه لري بنګلې لري موټر لري هماغه پکې نوم لیکل شوي او کوم چې د خدای فقیران او غریبانان دي هغه ټول هماسې فقیر پاتې شوي پردی حق هېڅکله مه خورئ او هر کله چې پردی حق خورئ که نه والله که ښه ژوند وګورئ او بله خبره دا خبره زما په یاد وساته سوالګر نه څوک سوال کوي چې مجبور نه و خیرات ټولې په هغې دنیا کې به دو خلکو مخ ګوره توري 4 بچیان دي خارج کې ته اوس دغسې موټر وي ګرځېږه ظالمه پیسې نه رالېږي حاجي صاحب رالېږي ما له پته ده ته په دې کاره مخته شوې دا خوند درکوي ته ګوره ته مستحق نه یې زه یو مستحق سړی پیدا کړم پوه شو ته پرېږده ځه ته خپل هم غریب مالداره سړی اکا خو روان دی اکا ستړی مه شي جوړ یې تکړه یې بچیان دي ښه دي روژې مبارک سره څنګه یې شکر الحمدلله ډېر خوشحاله اوسېږئ زه غواړم چې زکات تاله درکړم یا خیرات چا خیرات زکات ته ضرورت نه لرم ولې د خپل دوکان شکر لرم ډېر ښه ته معیوبه وې که نه مې کیدای شي زکات د خیرات ته به اړتیا ولې چې به تاله پیسې خپل میت ته ورکړه یو غریب غوار ته ورکړه او زه شکر د خپل دوکان لرم بالکل همت خپله کړه خپل همت کوم بس غټه خبره هم دا چې خپل همت کې دا تیارې پیسې مې راخیستې ما وختل تاسو درکړم پوه شوې نه صاحبه او بس اتا دې چا پیسو ته ضرورت نه لرم زه خپل همت کوم بچو دپاره ته خپل ستا د غیرت نه قربان شم پوه شوې او بس ته کولی شي راشي مننه خوشحاله اوسېږئ تاسو دې خوا راشي حاجي صاحب دې خوا راشي حاجي صاحب نه بلا وروره خبره ورسره کومه زه نور توبه وباسم دا کس ما وکتو ښه ما ته ځان بد ښکاره شو چې زه به نور دا کار نه کوم ځکه موږ نه کمزورې کسو تر دې خوا مستحق خلک دغه دي ستړی مه شي ځوانه ستړی مه شي وروره ستړی مه شي ښه جوړې سترګو مشکل دي دی فکر کومه همدغه مستحق خلک دي که نه ظالمان غلی شه ته اوس پورې خپل عادت نه راوړې دا 10,000 افغانۍ دي ښه روژې مبارکه میاشت ده دا واخله بچې دا واخله دا به چې جامې چې پې اخلي دا تاسو واخلي سمه ده ځئ لاړ شئ دعاګانې کوئ سیده که نه دعاګانې کوئ ځئ لاړ شئ ځئ مړه وشه بس حاجي صاحب مړه وشه یا وروره خدای پاماني وکړو هسې هم درنه دا څومره دونې ظالمه سمونه دي د درنه نو تشپاړی نه اتي سره تشپاړی څه لاسګاړی دی پټ یې کورانه که نه چا پټ کو خو یې بل نه نو لیدلی تا نه بل غټ غټ شته خو بدنیته یې که نه بېایمانه کښېنه چې زه دې ورسم کښېنه خدای دې
کېنه 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 واره زړه ټیمان چپړې بوتلې خرڅ کړئ موږ منو خپله مزدوري کوو که خیر وي